ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي چې د جو بایډن اداره نه غواړي واک ته د طالبانو بیا ستنېدو سره القاعده ډلې پیاوړې کړي. نوموړي هیل نشریې ته د یوې لیکنې په ترڅ کې ویلي بایډن دا درک کړې ده چې طالبان له امریکا سره د دوحې هوکړه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله ویلي چې هیڅ ډول پریکړه به د افغانستان د خلکو په غیاب کې ترسره نشي. عبدالله د موقت حکومت په اړه راولاړې شوو اندېښنو ته په اشاره ویلي د موقت حکومت بحث تر وخت مخکې دی ځکه د په خبره د سولې خبرې لا تر اوسه جدي مرحلې ته نه دي رسېدلي. د میدان وردګو ولایت د بېسودو ولسوالۍ د علیپور ملیشو ونیول او ځانګړي ځواکونه او پولیس یې شاتګ ته اړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون جنرال مراد هم له علیپور سره کتنه کړې وه. قومندان علیپور د اشرف غني د دوهم بسیار سرور دانش له نږدې ملګرو څخه دی او په سلګونو وسله وال لري. او عبدالله وایي طالبان د هیڅ پټې معاملې له لارې واک ته نشي رسېدلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي هیڅ پټه معامله طالبان واک ته نشي رسولی. نوموړي دغه راز طالبان ته سپارښتنه کړې ده چې تاوتریخوالي او جګړې په دوام د هیواد برخلیک په لاس کې نشي اخیستلی. ښاغلي عبدالله سې شنبې کابل کې د یوې غونډې ته وویل طالبان چې هره غوښتنه لري د مذاکراتو پر میز یې وړاندې کړي چې بحث پرې وشي. هغه دا خبرې د ملي مصالحې عالی شورا د ښځو چارو نوي جوړې شوي کمیسیون په پرانیست غونډه کې وکړه.